لمنانی کې هیله احترامات قدرمنو لیدونکو اوریدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یې او د صحت کالي به مو پرته نه وي. درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مو تاسو ته د دې لارښود اخیستی دی چې څنګه کولی شو موږ په خپل MX پلیئر کې فلمونه پښتو ته وژباړو. دغه په اپلیکیشن تاسو کتلی شئ، ستاسو په موبایلو کې به وي. نو په دغه کې پښتو ته فلمونه ژباړل کېږي. نو تاسو به هغه فلم راواخلئ او دلته به یې پکې پلی کړئ. نو له هغې لارې بیا دلته یو سیټینګ دی، هغه سیټینګ چې وکړو نو فلمونه ژباړل کېږي. نو دوستانو ویډیو نه ځنډوو، راځو د ویډیو په طرف. نو تر ټولو دمخه تاسو ته یوه یادونه کوو که چېرته مو زموږ دغه د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسېږي. نو راځو دوستانو ویډیو شروع کوو. لومړی به تاسو راشئ خپل MX پلیئر ته. دوستانو ما دلته په MX پلیئر کې دغه فلم رااخیستی دی تر څو تاسو ته په دغه کې وښیم. 2 ساعته 14 دقیقې او 43 ثانیې دی. نو تاسو به په دغه کې یو سیټینګ کوئ. لومړی خو دغه فلم ما سره دلته نه دی، دا زما په USB کې دی. نو زه راځم لومړی تاسو ته دغه فلم ښیم. دلته USB سټوریج ته راځم او دلته دغه فلم راخلمه. نو دلته دا فلم دی، دغه خلاصومه. دلته تاسو دلته کتلی شئ په MX پلیئر کې خلاصومه. تاسو دلته کتلی شئ اوس ګورو فلم په کومه ژبه دی. له هغې وروسته بیا بلې ژبې ته اړوو. زندگی مجردی این چه معنی داره ها؟ زندگی فقط 4 روزه. امروز روز 4مه. نو دوستانو دلته فلم په ایرانۍ دی که په فارسي ژبه دی، په فکر کوم فارسي ژبه ده. نو اوس دلته راځو، تاسو به دغه د پاس کونج کې دغه د زنګ ګنټۍ لیدلی شئ، دغه به ووهئ. دلته به تاسو ایډو ټریک دلته دغه د فلم نوم یې لیکلی او دلته په دغه ځای کې هغه لانګویج ژبه ورسره لیکلې ده، فارسي ده، انګلیسي ده او لاندې فکر کوم پښتو ده. نو راځو دغه دویمه د انګلیسي یو ځل انتخابوو. 4 दिन की जिंदगी है और अच्छा था देने समझे यही सोच कर तेरे. نو دغه ځای کې انګلیسي ته واوښتله. چینایي ژبه نه ژباړي ځکه هغه دلته ورسره شامله نه ده. نو دلته دغه دریم یو رااړومه. اوس دلته اوره چې کومه ژبه ته اوښتی. 4 ورځې ژوند دی او نن یې 4مه ورځ ده صاحبه. په دغه فکر سره مې تر ننه ژوند کړی دی. نو په دغه خاطر مې د هر څه دلته لیکلي دي. که مړ شولم نو ټول ادرس مې دلته لیکلی دی. نو دوستانو دغه هم پښتو ژبه وه، خو ځینې فلمونه دوستانو کوم چې ژباړل شوي نه وي همغه بیا نه ژباړي. نو ځینې بیا دغه ژباړي چې کوم چې دلته کار په شوی وي. نو دوستانو 3 ژبې ته یې ژباړي، فارسي ده، انګلیسي ده او پښتو ده، هندي هم پکې ده. نو دوستانو دغه وه دا ویډیو چې موږ چمتو کړې وه تر تاسو او تاسو ته مو د لارښوونه وکړه چې څنګه موږ په خپل موبایل کې یا په خپل MX پلیئر کې وبښئ په یو فلم پښتو ژبې ته یا هندي او یا فارسي ژبې ته وژباړو. نو دا وه دوستانو ویډیو. نو چې ویډیو مو تر پایه کتلې وي در سره لایک یې کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ د بیل په نښان کلیک وکړئ او هلته یې تبدیل کړئ. نو زموږ هره نوې ویډیو به تر تاسو در ورسېږي. نو دوستانو ته د بلې داسې ویډیو چې موږ یې تاسو ته چمتو کوو تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښې چارې، ښه وختونه.